ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د یو ځل بیا زه ډاکټر انجینر سیف عبدالرحمن سیال پاچا ستاسو په خدمت کې د چاربیتیز خبرونو سره حاضر شوم. خو ډېر وکړي چې تاسو موږ سره د دې خبرونو تر پایه ملتیاګانې وکړئ او زموږ دغه خبرونه په یوټیوب کې سبسکرایب لایک او بیل آیکن ته ګوته وروړئ او ورسره په فیسبوک کې هم لایک او شیر ورکړئ. دوستانو ستاسو لایک او شیر موږ ته حوصله افزایي کیږي او زموږ حوصله لوړیږي. دا چې موږ تاسو ته به د دې نه نورې ښې خبرونه هم راوړو او د یوټیوب چینل د لارې به تاسو ته په نشر رسوو. دوستانو ستاسو نه موږ ډېر ممنونه مشکور چې زموږ د خبرونه به دا چې موږ په مات ګډ وسایلو تاسو ته ترتیبوو اورئ. نو ډېره مننه درڅخه کوو دوستانو. د خبرونه کې موږ تاسو ته د مرحوم ملنګ جان چاربیته تاسو ته د مرحوم عبدالله استاد او د مرحوم منور استاد په غږ کې ترتیب کړې ده. خو دې وکړي چې ستاسو د خوښۍ خوشحالۍ سبب شي دوستانو. ورپسې نورې هم که وخت یاري وکړه چاربیتې لرو چې تاسو ته په نشر ورسوو. دوستانو زموږ د خبرونو تر پایه ملتیا وکړئ. راځئ چې دغه چاربیتې نه مخکې یو لنډه شان نغمه اورو. نغمې نه وروسته بیا راځو د چاربیتې اورېدو ته.
हजार डबल के द्वारा दुकानों में खरीदारी करे से मलकान सजारम
दुनिया के तेरी तो सब पकड़े देखो तू सरमाश मांगती देखो तुझे तुम सरदारे नजरी खुला करके करी तुम्हारी नजर बनाई तू बना खबरी जन्म चाल भी कर दो हम ना खबर दे पास पास का बुरा चल रही मैं तो कुछ नहीं बता रहा दुनिया कर दो हम ना खबर दे क्या जान के बंदा रही मान के देखो तो कोई लगता है हम ना खबर दे नरमान नरमान बोल पाकिस्तान पाकिस्तान बस नसीहत करो कोई सरहदी में ताजा मंदिर में स्वर्ग पलार मिली पदराती कई दीवानी दादा खान जी की मेरा बंदा हल्दी वाला खबर दे ओ दम कुल दी शहीदान चरनी ना दुख कर दे भाई हल्दी वाला खबर दे देखो तक पाकिस्तान जोड़ की शहजादी का निशान भूल की बतखाना बोले परिस्ताद का निशान बोले जब वगैरह कुदरी सब कुदरी ऐसा बताओ तो Cimini kasına takosu zama, çişaja dağını sarvar şamaza, yaparanı yürüsü sarsama. Azda bakat tum çaktırdı, halmiye hala haber de, mamanan çağı kadar manzara bir, adı sarıya منشني جبتي جيه سره سكما من ورد وطلارا خراب اندر سوكما وما ترى من ورد وطلارا چري سره بډاده من ورد وطلارا سره بډاده पुरतले पहमसादे उनका दकार पुरतले पहमसादे तुर्गबांडी सिदारा एक सिर का दमादे तुर्गबांडी सिदारा एक सिर का दमादे वंद मजले कतरी चिना कर दी गिरा पदमा मनवर चौथा खराब लगे चमा कुछ देखो मेरा बताऊं
بوسم چې بشماره نوکران ګرځي مور سره بوسم چې بشماره موټران ګرځي مور سره بوسم چې بشماره موټران ګرځي نو کدا راته ویل خوشاله بد ختمه منو خدا پکار شوی دی نظر باندې قرض ته نه دي کوم پټو درو شوی دی دومره مخلوقات چې په تا بل څه باندې شوی دی دومره مخلوقات چې په تا بل څه باندې شوی دی شکر مې بابا شیخ محمد دی وینه کما من ورته وکړ نکال المكسب توزدار دي تطلارا ورسل خطرت خلق نباسا دكارا ويبقى تشيب تملتا موال راغة فديلارا ويبقى تشيب تملتا موال راغة فديلارا ولا تشورت وين تشيب غدنا جنتا ودكما من ورد وحلارا يا غدنا ودكما تشورت وين تشيب غدنا جنتا ودكما من ورد وحلارا يا غدنا ودكما لكون مستقيم فوق المقام او كخزان باندريش وكبهات कमर च पलवशी किसू बिदम की आसिस्ता गाड़ दहार सर मजका लगी दोना दे में अलफ दे कई भी कमा जम पाचा दे शफात बपी कौ
پلام جم جبرائیل می محمد د حلال سلام لزینا ګرانا او د دې ټپی معنا میرا کا جما زمنګ رسول په کوم ورځ کې پیدا شو د درې نصیب عبد رسول پیدا د پیر د ورځې اے د دې ټپي معنا میرا کم کرا کا څوک چې د خدای د مرکزي کوم طرف ځي بابا طبلهي ته معلومات نو جمار ته خو وایي که نه د دې ټپي معنا د دا چې د خدای د مرکزي جوار ګرشینا او د دې مصري ځواب مې راکا د خټکي په منځ کې څومره زړې دي د دې ټپي معنا د دادو نواب څنګه سر کړم دې پهله نواب دی او پهله غمی هغه نه نمبر واخیسته که نه په ترکستان کې یو دهقانه پښتنه وکمینا ورته ډېر کړي که نه د دې ټپي معنا مې راکو که راکا نواب ته وایي د سیم په غاړه مې کېږدئ د څنډې مرمه د دې ټپي معنا د ده کوم یو زړه چې میل شو به چرته قبلوي ګرانه د دې ټپي معنا مې راکا منګې سورې دی اوبې کوم طرف ته ځینا د دې ټپي معنا د دا منګې سورې دی اوبې جام طرف ته ځینا کیا وایي نه دا غلط ویلی ما په ځان واچوه چې یخ شي هلکه ګوره ما اوبو ته وایي ښه ما په عربي باندې نموز کوه چې قبول شي د دې ټپي معنا مې راکه د کړي مارا جواب دی د عزراباته پورې څومره اونې دي نه او د دې ټپي معنا د دا ده دا جري صاحب به ستا استاذ ته معلوم وي د دې ټپي معنا مې راکه خدای دې خیر کړي نو میا صاحب دعا کوه زموږ رسول په غونډې چا تړلی وونه دواړو ته ګرانه د دې ټپي معنا د دا ده زموږ رسول په غونډه ترور تړلی و صحیح ده انت نو د ابو خفاشي توګي لالستم کږي ګال دی چې مینا ولاکه خبر هم دی څه وویل وروره ګرانه دا کجا میری کجا استی با اینجا بیا ما قطت کاردار مینا خوب شد که تو بخیر آمدی اگر ما پس تو میامند مینا اول کیس کیا بتاؤ اور کلا لازم پرسل رمدامونا بکم وقتی چه غصه شی پا ما باندی او افسلی دی دک دقار سر
مزه کوم د اوس نه د ښکلا ښکلې مېرمانې او ترحم زما ناچار سره مزه کوم تاوان کې ګټې نه کړي تاوان دې ګټې نه زنګو می زنګولا نوابا شابیر تغک شو چې نکدې پیدا شونا پلار خو زمانه مشر نه دی نیکه مې همزول لاس په لاس ورسره زما شغه مې وروره د دې ټپې مانا مې راکه او چې د دوزخ سنې په څه ولاړې دي نه ګرانه د دې ټپې مانا دې دادا چې په دوزخ کې ستنې څه کوي مینا اور د ظالم زو سوځي اول چې پاک وراد نه کړو معنا لري ښه بل پکې رونه کوي اوس چې ځنګل شورا کوي سې کومه ګرانه کلمه چې رسول ویلي چې بلې وایي ورته ډېر شته عذابونه بهله هم د کافر کېږي بس بهانه جان دوم دوزخ لزنا او الحمد چې چپه ویل شي دا ملایان د خدای دوستان دي بالکل وروره د دې ستنې دي دا موږ امیان به ورسره جنت ته ځو نه پیران مې ټول واړه پیران دي نو پنځه پیرانو زر خرید اغوستی یم زه د هغې ولې غلام یم غلام یم سخي نوم دی چې وړاندې بنا کوي د موزیګي نه ورګه ښه ده کله یو پنجه د موزیانو ته شه بابا دومره ډېر شوي دي او چې نیمه شپه شیخ خپل خمې اړوي ګرانه موزي وهه سر پرې کدوکه څنګه د یو انې د ګټې نه دی یو من خوري نه موزي په بوسو کې وداو څه وخت ما ویل کوکړی دی د غوږو مې ونیونه بېګا ماښام د روپیو د دې خرڅېږو خورې د تا نه څه پرده ده نو زمونږ سړی د تبۍ درې درغنې خوري د تبۍ ځناور نه خوړلي خوړلي څه وخت د سهار تیزې عذرابا ته کاغذ وړي موزیګي بوله توره کړې وه په سمه لار کې د میږي نه مخکې شه ورونو چې خفه نه شي دا د حجرې کیسټ دی ښه ازادي ده بلکل ازادي ده ورونه ګرانه زړګی مې داسې راته وایي او چې په دې ټولو خلکو شم د ګلونه څنګه مې زړه در باندې وسو دا مخته خلګي نه منې شي مینا او لکه بڼه
کباب په مخ کې مخ کې داسې د مینې جګا جګا اخیستی ما لکه مرچ پلوشي کې صوبې دم کې اسستا غاړه د هار سره مزه کوم ګرانه زه نواب د نور صفت کولی نه شوم ولسي یوټیوب چینل درنو لیدونکو اورېدونکو دا چې زموږ د پروګرام د پای شېبې دي اوس د زه ډاکټر انجینر صاحب فضل الرحمن صاحب پاچا چې بلې یو نوې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم اجازت غواړم تاسې په لوی او بخښونکي مهربان خدای سپارم په تلو تلو کې نو تاسې نه هیله ده چې زموږ دغه خپرونې په یوټیوب کې او په فیسبوک کې لایک او شیر ورکوئ او بلایکن ته هم ورکړئ دوستانو او تاسې نه ډېره مننه کوو موږ منندوی یو په مخامخا